زمکه چې کله پیدا شوه د مفسرین لیکي حافظ ابن کثیر او نور علماء لیکلي دي چې کله الله پاک د زمکه جوړولا یو غټه ملغلره الله پیدا کړه او هغه ملغلره ته د خپل قهر په نظر وکتل ناغه ویل شو نو چې هغه او بشو ویل شو لوګي ته بار الله دا لوګي نه الله اسمانونه جوړ کړل او دا هغه چې ویل شو دا هغه د پاسه زګ راغی دا هغه زګ نه الله زمکه جوړ کړو هغه بخوبري دا یو ملغلره ویلې شوی دا چې څومره نن درې مېسا یا څلورم مېسا زمکه دا باقي ټولې وبدي 2/3 یا 3/4 دا چې څومره وبدي دا هغه ملغلره د خدای په غضب او په نظر باندې ویلې شوی دا دا وبا او دا غیر پاسه زګ نظمکه جوړه شو او چې دا زګ د کم زینا بنیادی دا زګ دا مینزو دغه ځکه رب العالمین د بیت الله فیصله کړی و دلته بیت الله جوړ الله زمکه پیدا کړه بیا اسمانونه جوړ کړل والارض بعد ذلك دحاها او به زمکه خورا کړه او زمکه کې د انسانانو د فائدې سيزونه الله برابر کړ دا بڑا قاعده د زمکه داس لکه یو بال چې په وبو کې لړقې راړقې نو الله په غرونه کې خودل اپه درنه کړل یو ځل د صحابه د رسول الله مبارک نه تاسو کو وی د الله رسوله د غر نه مضبوط شېشتا د غر خوري تاسو د غرونو سلسله نه لیدلې تاسو چې د غرونو سلسله وګورئ د ازبکستان د تمون جاس کې جتلو نو د غرونو سلسله جاس ښکته شو کو دیدنو مولید لچې بالکل د افغانستان په اخیری حدودو دا کوه حمالی او دا لوی غر دی باندې د ټوله د غرونو سلسله چې جاس پر رواني نو غرونه یا سړی سعودي ته ځي نو په دلاره کې به ته چې خدای پاک دا سونه غرونه دي او دا الله ستا سونه لوی قدرت دی مونږ میږي چې دی میږي ته هغه خپل لږ ځای دنیا ښکاري مونږ ته دا لږ چې سونه زمونږ نظر دی دا مونږ ته ښکاري دا الله ډېر لوی قدرت دی ډېر لوی طاقت دی او دا الله ډېر لوی دنیا ده وی دا غر نه مضبوط شېشتا ویو هل من خلقک اشد من الجبل ویو سجی وی الحديد اسپن واقعي اسپن چې غر لرو برې نو غر ټوټې کې دا اوسپنې په ذریعہ په غر کې سرنګونه وتی دي وی الله دا اوسپنې نه مضبوط او طاقتور شېشته وی او وی سوي او بو وی اور ولی غټه اوسپنې په اور کې واچي هغه اور سره هغه اوسپنه مې دغه شي نرم شي سیخته جوړاو قبل شي ته جوړه تاوي را تاوي لوار اوسپنه په اور کې واچي نو چې سپې کوي نو بیا پې کوي اور الله دا اور نه مضبوط او سخت شی بلشتا طاقتور وي او وسه او به ډیر اوري خو چې الله به بارانو کی اور ختم شي او به واچي اوس په نخه ګرمه د تکسر او بو کې واچي شروع کی او تک یخه په خروزي الله وی دا او بونه طاقتور ششته وي او وسه هوا طالبانو زمونږ دا څنګه سم مسله دا اوس پته ولګېدل چې دا او بونم طاقت الولې دا سونه باران چې کېږي د اوریاس ټول د اوبو ډکې دا د هوا په زور زی راځي هوا وړي د پټنونو هغه وبچ زمګه کې دیږي نه اوس کراچۍ کې بارانونه شروع دي د سینې پورې خلک ډوب پکې پراته دي دا د اوریاس نه د اوبر روانې دي او هغه اوریاس پسې هوا روانه ده هغه د هوا په زور دي څومره پټنونو نه چې بي حساب او بدی په دې اوریاس کې هغه د هوا په زور باندې کله یو خوا دي کله بل خونن تاسو ته پته راځي ټول نظام په هوا جس په هوا په زور باندې لوي جس چې برخېږي د هوا په زور شاته نه هوا ولي انجن او بجز بار روان دي او گاڑی چې روان دي وګوره څونه د لسپيري دي گاڑی چې څومره روان دي او د ټنونو غټ پکې د ماربلو د غټي تیږي پرتی وي دا د سپه زور باندې روان دي ټایر کې در نه روان هایدرالک سیستم او ډیرو ټول په هوا باندې چلیږي ټول په هوا باندې ور پیغمبر مبارک مخکې فرمایلی نو هغه هوا ته کتل کنه چې د اوریاس غلې نو هغه هوا ته کتل چې په دریاب کې کشته غلې دی دا هواګانې چې د نن سبا څومره ټایر کې دنه د گاډي په چلیږي او هایدرالک سیستم دی او سیبه دا بارود او دا ټول دا مونږ نه لیدل هوا وې دینه طاقتور شی بلشتا
دا خبره لک په غور اوره دینه طاقت ورستا وی او ویسه چې وی بنی آدم د آدم اولاد چې صدقه ورکی دا غي نه طاقت ورشي بل نشته صدقه سره د خدای قهر ختمي صدقه سره د خدای غضب ختميږي صدقه سره بیماری ختميږي صدقه سره بد نظری ختميږي صدقه سره سحر او جادو ختميږي صدقه سره د خدای عفت ختميږي صدقه سره باران بنديږي او ختميږي صدقه سره ذل او طوفان ختميږي او بنديږي هر څه چې راضي د الله د غصه او د قهر د وجه نه راضي او چې صدقه مسلمان ورکی د الله پنوم د خدای غضب ختم شو الله خپل قهر ختم کی قهر ختم شو د خدای رحم راشي دا د صدقې برکات او موږ بل خلک په صدقو کې نه یو تپکی ګونه پښتون قوم ته منځ کنو دی به شل رکعاته وکړو منځ کنو 50 کوم او صدقه ورکنو باندې کې بیان دي جمعه بل چې راشي پاغه شپه څوک مانځل هم ناراضي ما سوته بالله غله تیرے په صرف 10 روپے 50 روپے دا موږ جمعه کې نشو ورکو جمعهونه چې جوړو چندر وړي خدای مو بخ لارو کې موتا کټونه چولې دي ولې نو ور کوي څوک خپل کور چې جوړوم خې پیسې په لګوم د خدای په کور نه لګوم زویلا وعده کوم خې پیسې په لګوم د الله لار کې ونه لګول د خدای کور کې صدقه مې ونه کړل ډاکټر لخ روپے ورکوما د 200 روپیو صدقه نه کوم چې خدای د بیماری ختمه د مارونو د رسول الله مبارک په خبر عمل کوي الصادق المصدوق قسم په الله کې د پیغمبر خبر او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د خله مبارک نه صوبه سي غدا الله د طرف نه الله د طرف نه حضور پاک څه فرمای قسم په دې صحابه سرونه شیندلې د پیغمبر مبارک په خبره سرونه شیندل دغه ایمان نشته که کمزور دی ایمان مال دولت وی شل خو صحابه داړو سخکارې دل نه د پیغمبر مبارک د خلینا به خبرونه وته لا نه وته چې مال برولو میدان کې به خو دا ولا الله رسول هغه ځان نه پیغمبر او داغه په بچو صدقه منه ده هدیه ډاله ولوړې صدقه منه ده څوک سبا داونه وي ځان لغواړي ماشاء الله او پیغمبر اعلان کوي ان اجر ما قل ما اسالكم عليه من اجر ان اجر الا على رب العالمين زب تاسو ته چې دا سلګې په دې پیسې نه غواړم غوري پیغمبر وي ته چې لګې مو دا بیان کوم او تاسو استا کوم او تاسو ته هدایت در کوم تاسو تر دین خدمت کوم پیسې نه غواړم ان اما اجر پچاره والله پیغمبر داغه بچي به صدقه نه خوري چاله غواړي صدقه چاله غواړي جمعات لغواړي چاله غواړي jihad لغواړي چاله غواړي مسكين لغواړي چاله غواړي فقير لغواړي دله صدقه غواړي او صحابه بدانونه قربانول سرونه به قربانو سرونه به شیندل سینې به غشوته نیولې ایمان مضبوطو نن سبا د موږ سال دي توبه بس تاسو یو نقطه وایم نو چې زمکه جوړ شو نو بیا فرشتو الله ډیوټي مقرر کړی په دې ځمکه نو الله وتعالى دې په دې ځمکه تاسو ډیوټي مقرر شوی وی الله دلته همغه عبادت کو بیت المعمور شتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله لاړم نو یو کو په و اسمان کې یو کوټه و بیت المعمور امې ولیدله او یا زرا فرشتي پکې عبادت کوي او چې کمی فرشتي پکې یو ځل عبادت وکړي تر قیامت پورې داغي نمبر برانه شي نمبر ډیر الته هم بیت المعمور کې الله عبادت تبسکو نو د زمرود په کانی کې صرف د زمرود په کانی کې یو کان ټانکا په وندا پکې نو د ورکو دا چې اوس کوم د بیت الله رضا ځای وته خو بدلته کېده هغه کانی روړه بیت الله ته کې د خپل عبادت کوي دا لومبه فرشتو بیا الله پیریان پیدا کړي ځمکه کې فساد شروع کو نو بیت الله خدای پاک اوچت کو بیا حضرت آدم علی السلام راغی هغه ته الله دغه ځای خو نو دغه ځای کور جوړ کړ بخاری شریف کې بلکې حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه د بخاری په شرح قسطلانی فتح الباری کې لیکلي دي چې لومبه بیت الله آدم علی السلام جوړ کړي څه خبره نشته خیر دی فرشتو به جوړ کړي لیکن د انسانانو په
حواله باندې لومبه انسان چې بیت الله جوړ کړی دی هغه حضرت آدم علیه السلام. فرشتي خو انسانان دوه ځله شو. شاعر وی بنا بیت رب العرش 10 فخذهم، بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الإله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. نو آدم علیہ السلام جوړ کو پاغدا سے وادی د جبر نه سیلاب راشي نو د بیت الله باندې براته نو دی بروانه ده. نو د ابراهیم علیہ آدم علیہ السلام هغه چې کله روان شو نو بیا شیس علیہ السلام جوړ. د شیس علیہ السلام هغه چې روان شو بارانونو سره او سیلابونو سره نو د ابراهیم علیہ السلام جوړ. اسماعیل علیہ السلام وسره دی کانی رالی او هغه گدی او چې کله اوچت شو نو موږ نن سبا قوازه جوړو. د قوازه ضرورت پکې نو یو کانی دی هغه کانی باندې به ابراهیم علیہ السلام ولاړو. ا کانی بخپله وته لکه لفټ اوچته ده بخپله به ورته اوچتې ده او د ابراهیم علیه السلام د خپو مبارکو د ګوتې د بند عمره دواړو خپې پکې خښې دي پاکانې کې. مقام ابراهیم اوس هم بیت الله سره خوا کې پروت دی، نمونې دپاره پروت دی. څوک ګوري کاڼې کې د ابراهیم علیه السلام د دواړو خپې نشانات پکې دي. اوس یې دې جنګله ته وکړې ده، شیشې ته ته وکړې ده، خلک چې دي ورته ګوري. وإذ بوأنا لإبراهیم مکان البیت، ځای ورته مونږ اوښه، کار مو ورته آسان که، سسٹم مو ورته برابر که. ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. الله عبادت د الله دومره خوښ دی. پیغمبر ته وی شابه د خپلو بچو د عبادت دپاره کور جوړ کوه، طواف والا دپاره، بهر نه راتلو والا دپاره، د مکې د باشندگانو دپاره، رکوع والا دپاره او سجدو والا دپاره بیت الله جوړ که شابه. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. مونږ بیت الله سره جوړ کړ چې خلک ورته بار بار راځي، یو ځل نه بار بار، او د امن ځای جوړ کړ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراهیم علیہ السلام ته چې بیت الله جوړ کوي आवाज وکا چې خلک راځي حج لا. یو الله واز حکم د دنیا زما واز به عراق کې خلک دیو ځای بل ځای دا به څوک اوري وې تا واز کوه رسون کې زهما، تا واز کوه درسون. او بلکې یوازې دا نه چې کم ارواح د پلاګان پلارانو په وجودونو کې او د میندو په وجودونو کې او یو ځای بل ځای پراته دي غیله هم دا واز رسو. علماء لیکي چې आवाज یو کو نو ارواح او چغه کړي په کم ځای کې چې پراتو لبیک لبیک لبیک، یو ځل ویلې دي، یو ځل بزي، دوه ځل ویلې، دوه ځل بزي. الله وی مصابتن بار بار به ولا راځي. الله وی اعلان وکړي چې خلک راشي نن لیبرل سوي څه ضرور دی دا پیسې غریب مسکین لورګه. افسوس داسې قوم رو ځان ته وي مسلمان. دا مسلمان یم جی لکه دا تو سوے دا تو خدا خبر کہ نہیں نہیں آپ سے میں اچھا مسلمان ہوں، دستانہ خم مسلمان ہے. میں مولوی کیا چیز ہے، مولوی سے اچھا مسلمان ہوں، مولانا زخم مسلمان ہم، تبلیغ والا نہ زخم مسلمان ہم، زامستات ټول مولیان نہ زخم مسلمان ہم. خو ګیره دې نشتا، خم مسلمان خو مونږ نه کې، خم مسلمان خو د قرآن احکامات پر ټوکې کې، خ مسلمان خو حج عمره پورې خنداګانې کې، خ مسلمان مصلی د پسترګو نه لیدا، خ مسلمان خور لور د مارکیټونو کې کولو ګرځي، خ مسلمان په لور د پابندي نشتا، خ مسلمان او لونه خور د عورت مارچونه کوي. دې ته خ مسلمان وای. خ مسلمان څوک دی؟ اطیع الله و اطیع الرسول. سچا مسلمان هغه چې د خدای او د رسول تابعداري کوي. دې ته سوچا مسلمان وایي.
په خلیزستانه خه مسلمان ما دعوه نه ده کړې د خه مسلمانې زه د خدای نه سوال کوم چې الله تاسو دا د ما د مقتدیان د ما د رونه او زه ټول خدای مونږ سوچه مسلمانان کړو خدای سوال کوو نو دا دعوې نه کوو د خه مسلمانې خو دا لیبرل چې قربانۍ پورې ټوکې کوي